او اوس به د لوط علیه السلام و قصې ته راوګرځو، هغه قصه چې د ابراهیم علیه السلام په حیات کې پیښه شوه. لوط علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام د ورور زوی دی، یعنی د ابراهیم علیه السلام راره کیږي. نوم یې لوط ابن هاران ابن تاریح یا آذر، چې تاریح یا آذر د ابراهیم علیه السلام پلار دی. الله عز وجل په قرآن مجید کې لوط علیه السلام په 14 سورتو کې 28 واره ذکر کړی دی. لوط علیه السلام کوچنی و چې پلار یې وفات شو، نو دی د تاریح په کور کې د خپل اکا ابراهیم علیه السلام سره یو ځای تربیه شو. یعنی لوط علیه السلام په هغه کور کې اوسېدی چې هلته ابراهیم علیه السلام هم اوسېدی، او ابراهیم علیه السلام ډېر پرګران و، د زړه د اخلاص ډېر زیات حب او محبت ورسره درلودی. کم وخت چې لوط علیه السلام هغه د اور معجزه ولیده، کم چې ابراهیم علیه السلام اور ته واچول سو او هغه اور پر ابراهیم علیه السلام یخ او سالم سو، ټولو خلقو دا حالت او مشهد ولیدی، مگر ایمان یې نه راوړي. یوازې لوط علیه السلام ایمان راوړي. فآمن له لوط. او کم وخت چې ابراهیم علیه السلام د خپل وطن څخه هجرت کاوه، لوط علیه السلام هم د ده سره یو ځای هجرت وکړي. وقال انی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم. او بیا مو دا هم درته وویل، کم وخت چې ابراهیم علیه السلام د مصر څخه بیرته فلسطین ته راغلی، لوط علیه السلام یې امر کوي چې و مؤتفقه ته ولاړ شه، چې و دغه ځای ته صدوم هم ویل کېږي. د صدوم قریه په اردن کې هغه ځای دی چې د بحر المیت سره د هغه بحیرې په بغل کې واقع دی چې بحیره لوط ورته ویل کېږي. او دا ځای د تجارت او مسافرو مرکز و. څرنګه چې دا قریه د دریاب پر غاړه واقع وه، نو هر چا چې به د سفر اراده درلوده دلته به راتلی او بیا به د دغه ځای څخه د کښتیو په واسطه د خپل مقصد و ځای ته تلي. نو خود د مسافرو او تجارت مرکز و. مګر بدبختانه دغه قوم مطلق کفار و، هیڅ مؤمن نه و پکښې موجود، فقط یو د لوط علیه السلام کورنۍ چې مسلمانه وه هلته اوسېدل، نور ټول کفار وه. یوازې دا نه چې کفار وه، بلکې فاجران، هغه اشد د خلقو په فسق او فجور کې وه. په فجور او بد اخلاقۍ کې استادان او فنکاران وه. داسې یو نوی فسق یې اختراع کړي چې تر دوی د مخه په ټول عالم کې چا نه و کړی. الله عز وجل موږ ته دغه حالات په قرآن مجید کې بیانوي او فرمایي: ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. او لوط علیه السلام کله چې خپل قوم ته وویل آیا تاسې داسې بدکار فاحش کار کوي چې تر تاسې د مخه د ټولو خلقو څخه هیڅ چا هم نه دی کړی، تاسې هم مه کوئ. انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. بېشکه چې تاسې د شهوت د قضا دپاره نرانو ته ورځئ، خپلې ښځې مو پرې ایښي دي، نو تاسې پر حقه لار نه یاست روان، بلکې تاسې اسراف کوونکي یاست، د انسانیت د حدودو څخه وتلي یاست. دغه قوم جنسي انحراف خبیث کار شروع کړي. دا چې ځینې کسان لواطت فطري کار بولي او یا نورې داسې خبرې کوي، دا ټوله محض فاسدې خبرې دي. لواطت انحراف د لارې اوښتل فسق او فجور دی، د بشر ضائع کېدل دي. دا داسې خبیث کار دی چې د طبیعت د ناموس سره، د اجتماع د آدابو سره ضد او مخالف دی. په دې کار کې د انسان انسانیت، د میړه مړانه، همت او شجاعت د بینه دي. د مخه تر دغه قوم نه بشر دا کار کړی و او نه په حیواناتو کې دا کار موجود دی. که دا کار فطري او طبیعي وای، د لوط علیه السلام تر قوم د مخه به هم په بشر کې موجود وای، مګر په حقیقت کې دا کار فسق او انحراف دی چې دغه فاسق او فاجر قوم په وجود راوړي. لواطت د هغه قوم بدعت او اختراع و. دا داسې خبیث فعل دی چې حتی حیوانات هم دا کار نه کوي. الله عز وجل د هغه ملائکو پر ژبه فرمایي:
کم چې د صدوم د کلي او قریې د تباهی او بربادی د پاره رالیږل سوي وي. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين. ملائکو ویل چې بېشکه موږ رالیږل سوي یو و هلاک ته د هغه قوم چې مجرمان او کافران دي. الله عز وجل دغه قوم مجرمان وبلل، د دوی تعریف یې په مجرمین سره وکړ. او د دغه قوم نبی لوط علیه السلام ورته ویل اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. ایا راتکوي تاسې په لواطت سره نرانو ته او تاسې پرېږدئ هغه چې ستاسې رب و تاسې ته پیدا کړي دي ستاسې د زوجو د ښځو څخه، یعنې خپلې ښځې پرېږدئ او د نرانو سره لواطت کوئ، بلکې تاسې تجاوزګر قوم یاست، د طبیعت او انسانیت د حدودو څخه وتلي یاست. دا کار اعتدا او تجاوز دی. الله عز وجل دا کار ډیر بد بولي او د هغه څخه انکار کوي. ډیر داسې آیاتونه سته چې دغه کار یعنی لواطت شنیع فاحش خبیث او ډیر بد بولي. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. او لوط علیه السلام کله چې خپل قوم ته وویل ایا راځئ تاسې دغه د لواطت فاحش او قبیح کار ته، حال دا چې تاسې په دغه بد کار کې یو د بل سره وینئ. دغه قوم دا کار په ښکاره او علانیه سره کاوه، شرم او حیا یې هم نه درلوده. لیدل به چې ځینې دغه کار کوي او پټاوه یې نه. فحش او فسوق یې و دغه درجې ته رسېدلی و. اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. ایا تاسې خامخا د شهوت دپاره نورو ته ورځئ بې له ښځو، بلکې تاسې یو ناپوهه قوم یاست. د دغه خپل کار په عواقبو په آخره نتیجه نه پوهېږئ. تاسې و دغه صفاتو ته وګورئ چې د لوط علیه السلام د قوم تعریف په هغو سره سوی دی. په قرآن مجید کې هیڅ قوم په داسې بدو الفاظو نه دی معرفي سوی لکه د لوط علیه السلام قوم چې په هغو الفاظو سره موصوف سوی دی. کفار، مجرمین، مسرفین، فاسقین، معتدین، جاهلین، فاسدین، ظالمین، دا ټوله هغه رذیل صفتونه او هغه قبیح القاب دي چې په دغه قوم کې جمع سوي وو. سبحان الله. ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. کله چې لوط علیه السلام خپل قوم ته وویل خامخا تاسې دغسې فاحش بد کار کوئ، یعنی لواطت، چې تر تاسې د مخه په ټوله عالم کې که انس دی که جن هیچا دا کار نه دی کړی. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ایا تاسې خامخا باید د لواطت دپاره نورو ته ورسئ او لارې باید قطع کړئ، ځکه دا قوم غله او قطاع الطریق هم وه. او تاسې په خپلو مجلسو کې منکر او بد کارونه باید وکړئ. دغه قوم کم وخت چې په خپل د اجتماع په ځایو کې سره یو ځای شوه، منکرات ډېر بد کارونه به په علانیه او ښکاره سره کول، تمسخر، استهزاء، حملې، بې شرمې خبرې به یې کولې، چې یو د دغه بدو کارو څخه دا هم و چې شرم او حیا یې بلکل نه درلوده. حتی چې ناست به وه په لوړ آواز به بادونه ایستل او بیا به خندل. الله عز وجل موږ د دغسې بې حیا کارو څخه منع کوي چې دا بد کارونه او منکر دي. وتأتون فی نادیکم المنکر. نو په دې قوم کې د شر ټول صفات سره یو ځای سوي وه، سره یو ځای وه. او لوط علیه السلام به همیشه دوی و حق او سمې لارې ته دعوتول، تر څو چې ډېر ورسره ستړی سو. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.
وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمین. د لوط علیه السلام قوم و رسولانو ته نسبت د درواغو کړی وو. کم وخت چې و دوی ته د دوی بشري او نوعي ورور لوط علیه السلام وویل ایا تاسې د الله عز وجل د عذاب څخه نه بیریږئ؟ بېشکه زه و تاسې ته امانتکار رسول یم، نو د الله عز وجل د عذاب څخه ځان وساتئ او په شرعي امورو کې زما اطاعت وکئ، او زه پر دغه تبلیغ ستاسې څخه هیڅ اجر بدله عوض نه غواړم. زما اجر پر رب العالمین دی، پر بل چا نه دی او نه د بل چا څخه غواړم. دغه دعوت عینا د ټولو انبیا علیهم السلام دعوت دی، خو بدبختانه د قوم جواب چی شو؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. پس نو جواب د قوم مگر دا چې دغو لواتتکارانو به ویل راوړه موږ ته د الله عذاب که ته چیرې د صادقینو رښتیا ویونکو څخه یې، یعنی که ته په رښتیا سره نبي یې او دا خبره دې صحیح او رښتیا وي چې دغه کار بد او د عذاب راوړونکی دی، نو ولې ځنډوې؟ ژر هغه عذاب موږ ته راوله. دا جواب عینا هغه جواب و چې د نوح، هود، صالح علیهم السلام قومو به وایه. هغو هم دغسې ویل چې عذاب راوړه. الله عز وجل د سورة القمر په 36 نمبر آیات کې فرمایي ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. او خامخا لوط علیه السلام بیرولي و دوی زموږ د نیولو څخه، نو شک وکړي دوی د هغه په بیرولو کې، یعنی دا د خبره بیکاره او بې معنا بللې، دا د خبرې بیکاره او بې معنا بللې او هغه به درواغجن بلی، العیاذ بالله. او بیا هم الله عز وجل د سورة الاعراف په 82 نمبر آیات کې فرمایي وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لوط علیه السلام دعوت او تبلیغ کاوه او نو د قوم جواب مگر داسې چې ویل وباسي وشړئ لوط او د ملګري ستاسې د قریې څخه چې سدوم و. بېشکه دوی داسې خلق دي چې ځان پاکوي. قوم په خپل مابین کې دا فیصله وکړه څرنګه چې لوط علیه السلام موږ ټوله نجس او خبیث بولي او خپل ځان پاک بولي، نو د بدانو او نیکانو سره څه دي؟ لوط علیه السلام به وباسو او د دغه ورځني جنجال څخه به ځانونه خلاص کړو. ورونو تاسې د لوط علیه السلام و ګناه ته وګورئ. دا یې ګناه وه چې دی پاک و، خو قوم په کلي کې بل څوک نه غواړي بې له داسې خلقو چې فاحش، فاسق، فاجر عملونه کوي، یو پاک نفر هم نه غواړي. نو ټوله قریه اهل فحش، اهل فسق او فجور و بې له لوط علیه السلام، او فقط د ده دوې لوڼې نور ټول کافر او فاحش و. اوس نو قوم دا عزم وکړي چې لوط علیه السلام د خپل کلي څخه وباسي، ویې قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قوم ویل ای لوطه که ته د دغو خبرو څخه چپ نسوې، د خپل نظر څخه وان نه اوښتې، قسم دی خامخا به ته د ایستل سوو کسانو څخه، یعنی د دې ښار څخه به دې وباسو. قال اني لعملكم من القالين. لوط علیه السلام ویل بېشکه زه دغه ستاسې د بد عمل سره د بغض لرونکو څخه یم، ځینې بیزاره یم، بد مې ځینې راځي، نو خود به ستاسې د عمل په مقابل کې نفرت ښکاره کوم او ستاسې دغه عمل ردوم. اوس چې لوط علیه السلام د خپل قوم څخه مایوسه او ناامیده سو، نو یې داسې دعا وکړه ربي نجني واهلي مما يعملون. ای زما رب، ما او زما اهل ته د عذاب څخه د هغه کارو چې دا قوم یې کوي نجات راکړه. کم وخت چې لوط علیه السلام د دوی د ایمان راوړلو څخه ناامید سو او ده ته یې وویل که دې تبلیغ وکړي موږ دې د کلي څخه باسو. اوس نو لوط علیه السلام دعوت او تبلیغ هم نسي کولای. لوط علیه السلام
د کومک خلق هم نه درلوده، ځکه دی په خپله دلته مهاجر راغلی و، نه قوم و نه کورنۍ وه چې د ده کومک وکړي. داسې څوک نه لري چې هغه ته شکایت وکړي او پناه وروړي. نو لوط علیه السلام په کور کې کښېنستی او د الله عز وجل عبادت یې کاوه او دعا یې کوله. قال رب انصرني على القوم المفسدين. یعنی لوط علیه السلام وویل ای زما ربه زما کومک وکړه، ما غالبه کړه په لیږلو د عذاب د دغه مفسدانو پر قوم. الله عز وجل د لوط علیه السلام دعا قبوله کړه او ملائکې راولېږلې، جبریل، میکائیل او ملک الموت عزرائیل علیهم السلام. په یوه روایت کې وایي چې اسرافیل علیه السلام هم ورسره و. دغه ملائکې اول و ابراهیم علیه السلام ته ورغلې چې د اسحاق علیه السلام په ولادت زیری ورکړي، او هلته ابراهیم علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې پس د دغه زیري څخه ستاسې نور څه مقصد دی؟ د څه شي دپاره راغلي یاست؟ ای د الله د طرفه رالیږل سوو ملایکو. قال فما خطبكم ایها المرسلون. ابراهیم علیه السلام پوه سو چې دا ملایکې د یو بل لوی کار دپاره راغلي دي، نو ویل ستاسې نور مقصد څه شي دی؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. ملائکو ویل موږ د یو ګناهکار مجرم قوم و طرف ته رالیږل سوي یو. لنرسل عليهم حجارة من طين. چې ولیږو پر هغو باندې ډبرې د پخو خټو لکه پخې خښتې، یعنی د ډبرو باران پر واورو. مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة علامه دار کړه سوي، یعنی د قوم څخه د هر یو نوم پر یوه ډبره لیکل سوی و، د هر یوه دپاره خاصه ډبره وه، نو معنا علامه دار کړه سوي په نیز د رب ستا د مسرفانو د هلاک دپاره. مسرفین چې په کفر او فجور کې تر حد تیری کړی وو. او الله عز وجل په سورة العنکبوت کې د هغه سوال او جواب تفصیل راته بیانوي کم چې د ابراهیم علیه السلام او د دغه ملائکو په مابین کې پیښ سو، او فرمایي ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. ترجمه د مخه تاسې د لوط علیه السلام د قوم و دغه بدو اوصافو ته متوجه سئ. دلته ظالمین ورته وویل سوه، په هغه د مخني آیات کې مسرفین ورته وویل سوه، تر هغه د مخه مجرمین ورته وویل سوه، او تر هغه د مخه مفسدین وبلل سوه. پر هیڅ قوم داسې بد الفاظ او اوصاف نه دي سره یوځای سوي لکه د لوط علیه السلام پر قوم چې سره جمع سوي دي. په ټول تاریخ کې چې انبیا علیهم السلام د کومو قومو سره مخامخ سوي دي، تر ټولو قومو هغه خبیثترین قوم د لوط علیه السلام قوم. او د تلاوت سوي آیات شریف ترجمه په دې ډول سره ده. الله عز وجل فرمایي کم وخت چې زموږ لیږل سوي ملایکې ابراهیم علیه السلام ته د زوی او المسیح په زیري سره راغلې، نو دغه ملایکو وویله چې موږ د دغه قریې د اهل هلاکونکي یو، بېشکه چې اهل د دغه قریې ظالمان وو. ابراهیم علیه السلام په فکر کې سو چې سدوم تباه کیږي او په هغې کې لوط علیه السلام موجود دی. نو یې د دغه ملایکو سره بحث شروع کړي، ول ایا تاسې داسې قریه هلاکوئ چې په هغې کې 300 مؤمنان موجود وي؟ ملایکو ویل یا که چیرې هلته 300 مؤمنان موجود وي موږ یې نه تباه کوو. ابراهیم علیه السلام ویل که چیرې هلته 200 مؤمنان موجود وي تاسې یې خرابوئ؟ ملایکو ویل یا. ابراهیم علیه السلام ویل که 40 نفره مؤمنان موجود وي خرابوئ یې؟ ملایکو ویل یا نه خرابو. ابراهیم علیه السلام بیا وویل که چیرې هلته 14 نفره مؤمنان موجود وي. ملائکو ویل که چیرې هلته 14 نفره مؤمنان موجود وي دا یې هم نه خرابو. ابراهیم علیه السلام ویل که چیرې هلته یو مؤمن موجود وي. ملائکو ویل حتی که یو مؤمن پکښې وي هم یې نه هلاکوو. ابراهیم علیه السلام ویل نو هلته لوط موجود دی. دا موضوع په قرآن مجید کې ذکر شوې ده. کوم وخت چې ملائکو ویل قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، موږ دغه قریه اهل هلاکوو. قال ان فيها لوطا. ابراهیم علیه السلام ویل په هغه قریه کې لوط هم دی.
قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. ملائکو ویل موږ په هغه چا ښه خبر یو چې په دغه ښار کې موجود دي، خامخا به موږ وده او د کورنۍ ته نجات ورکړو، مګر ښځه ده هغه ده د پاتې کېدونکو څخه په دا عذاب کې. کم وخت چې موږ دا قریه تباه کوو، هغه وخت به لوط علیه السلام نوی پکښې موجود، هغه وخت به دا قریه تباه کو چې مؤمنانو ته نجات ورکړو. بیا هم الله عز وجل دغه د ابراهیم علیه السلام و نقاش بحث سوال او جواب ته په سورت هود کې اشاره کوي او فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع، یعنی کم وخت چې د ابراهیم علیه السلام څخه بیره ولاړه، کومه بیره؟ هغه چې د ملایکو څخه وبېرېدی چې راغله او خوراک یې نه کاوه. وجاءته البشرى، او ودته په اسحاق او یعقوب علیهما السلام سره زیری راغی. یجادلنا فی قوم لوط، نو بیا یې زموږ د رسولانو سره د لوط علیه السلام د قوم په متعلق بحث کاوه. وای مې هلاکوي، ولې؟ وای شاید ایمان راوړي، دلایل ورسره وای. نو الله عز وجل فرمایي ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، بېشکه چې ابراهیم علیه السلام حلیم د تحمل خاوند دی، اواه کوونکی د نرم زړه خاوند دی، منیب الله عز وجل ته رجوع کوونکی و. دا اوصاف الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام په متعلق بیانوي. حلیم، هیڅ قهر او غضب یې نه درلودی، حتی که به چا آزار هم وررساوه د علیه السلام بې عزت کاوه. اوس د دغه کافر فاجر فاسق قوم دپاره مهلت غواړي. دا خو یې حلیم. اواه هغه څوک دی چې وایي، د الله عز وجل څخه بیریږي، غمجن وي او وایي، او یا د نرم زړه خاوند وي، پر هر چا مهربانه وي او زړه پر خوږیږي، بیا هم د درد څخه د زړه وایي. منیب چې و الله عز وجل ته ډېره رجوع وي، ورونو تأوه او انابه دا هم عبادتونه دي چې متاسفانه نن ورځ ډېرو خلقو پرې ایښي. خیر، د الله عز وجل د طرفه امر ورته راغلی چې په دې موضوع کې بحث او جدال مه کوه. یا ابراهیم اعرض عن هذا، ای ابراهیم تر دې موضوع تیر شه. انه قد جاء امر ربک، بېشکه چې ستا د رب امر او حکم د دې قریې په خرابولو راغلی دی. وانهم آتیهم عذاب غیر مردود، او خامخا راتلونکی دی و دوی ته عذاب په هیڅ ډول بیرته نه ګرځول کیږي. اوس خبره خلاصه سوه، امر صادر سوی دی او هغه ملایکې د صدوم یا مؤتفقه و طرف ته رهي سوې، او هلته د ډیرو ښایسته او نوي کم سنه ځوانانو په شکل ورغلې. الله عز وجل دا ملایکې امر کړې چې تر هغو انتظار ورته وکړي چې د دوی نبی پر دوی شاهدي ادا کړي، تر هغو یې مه هلاکوئ تر څو چې واورئ چې د دوی نبی پر دوی د هلاک حکم کوي، چې دا هم د صدوم د خلقو دپاره آخري امتحان و، او بل دا چې پر دوی یا د دوی د تباهۍ دپاره دلیل او حجت قائم سي. اوس نو دا ملایکې د بشر په شکل د صدوم د قریې و اطرافو ته راورسېدلې چې هلته د لوط علیه السلام یوه لور د اوبو اخیستلو دپاره راغلې وه. دا ښایسته ځوانان یې ولیده او پر هغو وبېرېد، ځکه دا پوهېدل چې د دغه قریې خلک دا ښایسته ځوانان وویني. که د دغه قریې خلک دا ښایسته ځوانان وویني، د دوی سره به د فسق او فجور اراده وکړي. و ځوانان چې ویل تاسې د هلته انتظار وکړئ، او دا په چابکي خپل پلار ته ورغله او ویل هغه ځوانان دلته راغله او زه پر هغو پیرېږم. لوط علیه السلام هم په تلوار د هغو طرف ته ورغلی، ویل څنګه راغلي یاست؟ ځوانانو ویل میلمانه یو. لوط علیه السلام ته حیا ودرېده چې ورته ووایي بېرته ولاړ سئ، ځکه یو څوک و چاته وایي زه دې میلمه یم او دی ورته وایي یا بېرته ولاړ سئ، مشکله ده. که څه هم لوط علیه السلام غوښته چې
چې دوی بیرته ولاړ سي او ورته ووایي چې دې کلي ته مه ورننوځئ، مګر څرنګه چې هغو وویل میلمانه یو، ده د حیا په خاطر نسوای کولی چې ووایي یا بیرته ولاړ سئ. نو ویل راځئ. اوس په لار کې لوط علیه السلام غواړي چې ورته ووایي پام کوئ چې څوک مو ونه ویني، مګر په عین حال کې دا هم نه غواړي چې هغه دا فکر وکړي چې موږ ته جواب راکړي. نو یې داسې احتیاطي او د کنایې جملې اختیار کړې چې د قوم و بدۍ او د دوی و احتیاط ته اشاره وه چې دا کار ادب. اول ای خلقو، په والله د مځکې پر مخ بل داسې قوم نه دی را معلوم چې تر دغه قوم دی خبیث. د ټولې مځکې د مخ خبیث ترین انسانان دوی دي، خو هغه ځوانان بیا هم ورسره روان دي. لوط علیه السلام بیا هم دغه جمله تکرار کړه، غواړي چې دغه میلمانه بیرته وګرځي او لاړ شي. یعنی دا خلق، دا قوم خبیث او نجس خلق دي. لوط علیه السلام نه غواړي چې په صراحت سره ورته وایي چې بیرته وګرځي او لاړ شي، خو په اشاره او کنایه ورته وایي چې ولاړ شي. دا خبره 2 3 4 واره ورته وکړه او ملائکې دا د شاهدي د ده پر قوم حسابي. هغو اصلا پر دغه قوم د ده شاهدي غوښته. خیر، بالاخره کور ته ورسېده. لوط علیه السلام دغه ځوانان په کور کې پټ کښېنول، مګر هلته په کور کې یو مخبر موجود و چې هغه د لوط علیه السلام ښځه وه او کافره وه او د قوم سره یې په دغه فاحش کار کې کومک کاوه. نو دغه ښځه ولاړه او قوم یې خبر کړ. ویل د لوط علیه السلام په کور کې خلق دي چې ما هیڅکله د دوی په شکل ښایسته خلق نه دي لیدلي. ما چې په خپل ټول عمر ښایسته ځوانان لیدلي دي هغه دوی دي. دا خبر و هغه فاسد او مجرم قوم ته ورسېد. په ډېره چابکي او په ډله د لوط علیه السلام د کور پر طرف وررهي سو. وجاءه قومه يهرعون الیه، او د قوم دته په ځغستا سره راغی. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، د پخوا څخه هم اهل فواحش و، د مخه هم فاحش بد کارونه کول، او اوس هم غواړي چې فاحش عمل وکړي. لوط علیه السلام د کور مخ ته ودرېدی او د خپلو میلمنو څخه دفاع کوي. قال یا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. لوط علیه السلام ویل ای زما قومه، هغه زما لوڼې دي، هغه ستاسې دپاره ښې پاکې دي. اوس نو د دغه بناتي یعنی زما لوڼې ډېر تفسیرونه او ډېر روایتونه شته، خو په هغه راجح روایت او تفسیر کې د بنات څخه د دغه کلي ښځې مقصد دي، ځکه هر نبي د خپل قوم پلار بلل کېږي او د دا قوم ښځې د هغه نبي لوڼې دي. نو لوط علیه السلام ځان د هغو د ښځو پلار وباله او پلار یې باله. دا ترجمه او تفسیر د ابن کثیر رحمه الله دی، مګر هغه څوک چې دغه آیات شریف ترجمه داسې کوي چې لوط علیه السلام خپلې لوڼې پر دوی عرض کړې، هغه څوک ډېر بد خطا وتلی دي او غلط ځینې ویل سوي دي. استغفر الله، لوط علیه السلام د دې کار څخه ډېر لرې دی. څنګه به د خپلو لوڼو دپاره زنا حلالوي، حال دا چې هغه معززه نبی دی. حتی نن ورځ هم د یو قوم یا ملت مشران چې یو تقریر کوي، د خپل قوم یا ملت خلقو ته زامن او ښځو ته لوڼې وایي. نو د دې قول چې هؤلاء بناتي راجحه او واقعي تفسیر دا دی چې تاسې ښځې لرئ، هن اطهر لکم، او هغه ستاسې دپاره ډېرې پاکې. او په یو بله ترجمه کې وایي یا دا چې د دې قوم مشرانو ته یې وویل چې هغه زما لوڼې دي و تاسې ته به په نکاح درکړم، خو زما په میلمنو کار مه لرم. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، نو تاسې د الله څخه وبېرېږئ او زما د میلمنو په باره کې مه رسوا کوئ. الیس منکم رجل رشید، ایا په تاسې کې یو پوه عاقل سړی نشته چې په دغه پوه سي؟ قوم ورته وویل ته پوهېږې چې ستا لوڼو ته زموږ ضرورت نشته او خامخا ته پوهېږې په هغه شي چې موږ یې غواړو. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
نو ولې ته خبرې را سره کوې او دلایل راته وایې؟ موږ تر هغو د دې ځای څخه نه ځو چې خپل مقصد د سره نه کړو. قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. لوط علیه السلام وویل کشکې ما دونه قوت درلودی چې ستاسې ټولو سره جنګېدلی او یا مې قوي مضبوط د پناه ورولو ځای درلودی. هېڅوک نه لري، نه چا ایمان پر راوړی دی بې له دوو لوڼو څخه، حتی ښځه یې کافره وه. نو ده دا ارمان وکړي چې یا زه پر تاسې قوي وای یا مې قوم او ملګري درلودی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي رحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد. یعنی الله عز وجل دې پر لوط علیه السلام رحم وفرمایي، بېشکه چې هغه قوي او محکم پناهځای حاصلاوه. یعنی الله عز وجل د ده د پناه ځای و، مګر په دغه وخت کې د بیرې او پریشانۍ په خاطر یې ټوله هېر او بې ارادې دا خبره ځینې وسوه، ظاهري اسبابو ته متوجه سو. مفسرین وایي تر لوط علیه السلام وروسته چې څونه انبیا علیهم السلام را لېږل سوي دي هغه ټوله د قوم او قبیلې خاوندان و. یعنی تر ده وروسته الله عز وجل هیڅ نبي نه دی را لېږلی مګر په خپل قوم کې به و چې د ده ساتنه به یې کوله، مګر لوط علیه السلام هیڅوک نه درلوده. او بیا الله عز وجل د دغې واقعې په متعلق په سورة الحجر کې فرمایي وجاء اهل المدینة یستبشرون. یعنی د دغه ښار خلک د لوط علیه السلام و کور ته راغله، یو پر بل به د خوشحالۍ زیری کا او پر لارې سره را روان چې هلئ هلته ډېر حسن او ښایسته هلکان راغلي دي. لوط علیه السلام ورته وویل دا خلق زما میلمانه دي، د دوی په رسوایي ما مه شرموئ، ځکه د میلمه فضیحت د کور د خاوند رسوایي ده. نو ویل ما مه شرموئ او د الله عز وجل څخه وبېرېږئ، لواطت مه کوئ او ما د میلمنو په حضور مه سپکوئ. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. مگر قوم په جواب کې څه ورته وویل؟ ایا دا د ده عذر یې قبول کړي که یا؟ د دغه کافر او فاجر قوم جواب واوري. قالوا اولم ننهك عن العالمین. ایا ته موږ نه وې منع کړي د خلقو د میلمستیا او پناه ورکولو څخه؟ یعنی موږ تا نه بې عزته کوو، ته په خپله ځان بې عزته کوې. موږ ته منع کړی وې چې هیڅ مسافر به په خپل کور کې نه میلمه کوې. موږ پوه سو او هغه ته څه ضرورت لرې چې دا ځوانان په خپل کور کې ساتې؟ خو لوط علیه الصلاة وسلام ورته وویل قال هؤلاء بناتي ان کنتم فاعلین. ویل هغه ستاسې ښځې دي که تاسې دفع د شهوت کوئ خو خپلې پاکې ښځې لرئ. دغه خلاف الفطرت شهواني کارونه ولې کوئ؟ د بناتي ترجمه مو د مخه درته وکړه. او اوس نو الله عز وجل د دغه فاسد قوم د دغه عمل او دغه سوال او جواب په متعلق خپل معزز او نازولی رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. قسم دی ستا په عمر ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه قوم په خپله مستی او گمراهی کې مدهوشه و، ړانده وه. اول خدا چې الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات او ژوند قسم یادوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او مفسرین وایي چې الله عز وجل د هیڅ انسان په عمر یا په ژوند قسم نه دی یاد کړی بې له محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکرام او شرف دی. محمد صلی الله علیه و آله وسلم اشرف الانبیاء والمرسلین دی. او پس له قسم څخه الله عز وجل فرمایي چې دا قوم په ډېره بې پروایي د لوط علیه السلام نصیحت ونه منه. دوی د خپل قوت په نشو کې مست وه او نه وه خبر چې تر سهاره و دوی ته څه حال پېښېږي. د مرګ اورېځې د دوی پر سرو ګرځېدې، خو دوی د لوط علیه السلام پر خبرو خندل. شهوت پر غالبه سو، ړانده یې کړه، حق نه ویني
اوس قوم غواړي چې په کور ورننوځي. لوط علیه السلام ویل لږ انتظار وکړي او په خپله لوط علیه السلام کور ته ننوتی. خو هلته یې ولیده چې میلمانه آرام ناست دي، نه بیریږي نه وارخطا دي. لوط علیه السلام په تعجب کې اصلا دا موضوع په دوی پورې تعلق لري او د دوی هیڅ پروا نه پکېږي، بېغمه ناست دي. نو لوط علیه السلام ورته وویل قال انکم قوم منکرون، یعنی بېشکه تاسې بل قسم خلق یاست، تاسې عجبه خلق یاست. زه ستاسې د عزت د ساتنې دپاره تلاش کوم، ستړی او ستومانه سوم، مګر ستاسې نه پروا پکېږي، نه زما کومک کوئ. ملایکو ورته وویل قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون. ملایکو وویل موږ منکرون، نااشنا بل قسم یا بیرونکي نه یو، بلکې موږ ملایکي یو، تا ته راغلي یو او هغه شی مو د ځان سره راوړی دی چې ستا قوم به په هغه کې ستا سره بحث کاوه، نه بې معنه. یعنی هغه عذاب مو راوړی دی چې تا به په هغه سره دوی بیرول او دوی به نه مانه. وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، او موږ تا ته حق راوړی دی چې عذاب او خامخا موږ صادقان یو. یعنی ته بېغمه اوسه، دا کار حتمي کېدونکی دی. او دغه حالات بیا هم الله عز وجل په سورة العنکبوت کې راته بیانوي او فرمایي وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ملائکو ولوط علیه السلام ته وویل ته مه بیریږه او مه خفه کېږه، موږ تا او ستا اهل ته نجات درکوو، مګر ستا ښځه په دغه عذاب کې پاته کېدونکې ده. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بېشکه چې موږ نازلونکي یو پر اهل د دغې قریې د صدوم د اسمانه څخه عذاب په سبب د دې چې دوی فسق او بد عمل کاوه. او په سورة الهود کې الله عز وجل فرمایي چې ملایکو ورته وویل یا لوط موږ ستا د رب رسولان یو، هیڅکله به دوی تا ته درون نه رسېږي. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک. ملایکو چې د لوط علیه السلام غم تشویش او اضطراب ولیدي نو یې ورته وویل یا لوط مه پریشانه کېږه، موږ د الله جل جلاله را لېږل سوي ملایکي یو، د دوی د هلاک دپاره راغلي یو. موږ خو څه کوې، تا ته هم هیڅ ضرر نشي رسولی، دا امکان نه لري چې موږ یا تا ته دې آزار ورسوي. او هلته قوم دا اراده وکړه چې په زور په دروازه ورننوځي او تر دیواله ور واوړي. دلته نو جبریل علیه السلام راووتی او خپل لاس ته د دوی پر طرف حرکت ورکړي چې د هغه ضربې په واسطه د ټول قوم سترګې ړندې سوې. په چغو او نارو یې سره وویل هلئ ژر در تښتئ چې د لوط علیه السلام میلمانه ساحران او جادوګران دي، په موږ یې سحر وکړي. دا د الله عز وجل امر او د جبریل علیه السلام یوه ضربه وه. الله عز وجل په سورة القمر کې فرمایي ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. او خامخا دوی غوښته د لوط علیه السلام څخه میلمانه د هغه نو ړندې کړې موږ سترګې د دوی. او بیا الله جل جلاله د ملایکو پر ژبه دوی ته وویل چې تاسې زما د عذاب او زما بیرولو خوند وګورئ. اوس دا قوم فکر وکړي چې په موږ یې سحر وکړي. ویل تا په موږ سحر وکړي، اوس شی نه وینو خو ته ودرېږه چې ورته باسي، بیا به یې ووینې موږ تا سره کار لرو. سبحان الله. اوس یې هم توبه ونه کړه، په سترګو ړانده سوه، توبه نه کاږي. ویل په موږ سحر وسو. نو یې پر دیوالو لاسونه ټپرول، د هر شي سره جنګېدل، خپلو کورو ته رهي سوه. لاسونه ټپروي، پر لوړو او کښتو لویږي، په سترګو ړانده دي خو توبه نه کاږي. دلته نو ملایکو ولوط علیه السلام ته وویل ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. خامخا وعده وخت د نزول د عذاب پر دوی سهار دی. ایا سهار دوی نږدې؟ بلکې نږدې دی. تلوار مه کوه، تر سهاره یې مهلت ورکړئ. دا هم د دې دپاره چې لوط علیه السلام او د ده کورنۍ وکولی سي چې د دا قریې څخه ووځي. او ملایکو ولوط علیه السلام ته وویل ته او ستا کورنۍ د دا کلي څخه ووځئ.
فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. د دې ښار څخه خپل اهل په یوه وخت کې د شپې وباسه او ته هم په هغو پسې ولاړ سه او ستاسې څخه دې هېڅوک تر شا نه ګوري او هغه ځای ته ولاړ سئ چې و تاسې ته د هغه امر سوی دی. وقضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. او موږ ولود علیه السلام ته وحی نازل کړه چې د سهار په وخت کې به د دغو کسانو ریښې پرې کړه سي، سهار به د دوی کار فیصله سي. نو لوط علیه السلام د دې قریې څخه ووتی او بې له دوو لوڼو څخه بل څوک نه و ورسره. الله عز وجل په سورة الشعراء کې فرمایي فنجیناه واهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین. یعنی بیا نو موږ ولوط علیه السلام او د ده ټوله اهل ته نجات ورکړي بې له یوې بوډۍ ښځې څخه چې هغه د لوط علیه السلام زوجه وه، چې هغه د هغه پاته کېدونکو سره په عذاب کې پاته شوه. او بیا هم الله عز وجل په سورة القمر کې فرمایي الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شکر. یعنی پر نورو خو مو عذاب نازل کی بې له اهله څخه د لوط چې هغه ته مو د پیشدمي په وخت کې نجات ورکړي. دا هم په سبب د مهربانۍ زموږ د طرفه او دغه رنګه موږ و شکر کوونکو او حق منونکو ته جزا د خیر ورکوو. ښه اوس نو لوط علیه السلام او د ده دوې لوڼې د دا کلي څخه ووتلې. کم وخت چې دوی د کلي څخه لرې سوه او سپېدې وچاودلې سهار سو د عذاب وخت راغی. الله عز وجل په سورة القمر کې فرمایي ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. او خامخا راغلی و دوی ته عذاب د سهار په وخت کې داسې عذاب چې پر دوی ثابت او قرار نیونکی و. او الله عز وجل و دوی ته د ملائکو په ژبه وفرمایل وڅکئ تاسې ثمره زما د عذاب او بیرولو زما. د لوط علیه السلام د قوم عذاب څنګه و او په څه ډول؟ جبریل علیه السلام ورته راغلی او خپل وزر یې تر کلي لاندې ښخ کړي او ټوله قریه یې تر اسمانه پورې پورته کړه تر داسې اندازې چې د اسمان ملایکو د دوی د چرګانو اذانونه او د سپو غپا واورېدل او دغه قوم د ملایکو تسبیحات واورېدل او د هغه ځای څخه دغه کامله قریه چپه واړول او پر ځمکه یې راوغورځول او بیا د ډبرو ویشتل پر شروع سوه. د دغه حالاتو بیان په قرآن کریم کې ذکر شوی دی. الله عز وجل فرمایي فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الله عز وجل فرمایي کم وخت چې زموږ امر په عذاب سره راغلی نو موږ د دې ښار لوړ طرف کښته طرف ته وګرځاوه. یعنی دا ښار مو پر دوی نسکور کړ، چپه مو واړاوه او پر دغه ښار مو پرله پسې ډبرې واورولې. داسې ډبرې چې د خټو څخه جوړې سوي او په اور پخ سوي وې، تودې دوژخي ډبرې پر واورېدلې او داسې ډبرې چې علامه داره سوي وې. پر هره ډبره د هغه سړي نوم لیکل سوی و چې په دغه ډبره وژل کېدی او نه د دغه منطقه او زمانه د دغه ظالمانو څخه لرې. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عصر د کافرانو او ظالمانو څخه دا منطقه نه ده لرې او نه لرې وه، ځکه دا منطقه په اردن کې ده او نه دا زمانه ډېره ځینې لرې وه. او بیا هم په سورة الحجر کې الله عز وجل فرمایي فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. او بیا هم الله عز وجل په سورة الشعراء کې فرمایي وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. او بیا هم الله عز وجل دغه عذاب او د ډبرو د باران په متعلق په سورة النجم کې فرمایي والمؤتفکة اهوى
فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذر من النذر الأولى. چې دغه ټول مبارک آیاتونه هغه د لوط علیه السلام د قوم د عذاب څرنګوالی راته بیانوي. د سدوم ښار هغه چې په اردن کې د بحر المیت په منطقه کې واقع دی په دغه ډول تباه او برباد او د عالم دپاره آثار پاتې چې د الله عز وجل د عذاب څخه وبېرېږي او د فواحشو څخه ځانونه وساتي. تر ټولو فواحشو لوی فاحش هغه کار دی چې د لوط علیه السلام قوم د هغه عمل کاوه. د لوط علیه السلام د قوم په قصې کې د عبرت دپاره په قصه کې د عبرت دپاره ډېرې علامې او دلایل شته. انسان که غور وکړي پوهیږي چې د بدی او سرکشي انجام او آخر به څه وي. د عظیم الله عز وجل د عظیم قدرت په مقابل کې ټوله طاقتونه هیڅ دي. د الله عز وجل وهل آواز نه لري. د همدغه الله جل جلاله په مهلت باید څوک مغروره نشي، خطا نوزي او نه د انبیاء علیهم السلام سره ضد او عداوت پکار دی. که نه د هغه چا خاتمه به داسې وي لکه د پخوانیو سرکشانو چې وه. نو هر انسان باید د خپل رب او خالق جل جلاله ټول امرونه په رضا او خوشحالي سره د خپلې خوشبختي او ښه ژوند په خاطر عملي او پرځای کړي، ورنه د دنیا او آخرت تباهي او بربادي دې پر ځان قبوله کړي. نو دا د لوط علیه السلام د قوم کیسه وه او دا د هغو هغه ډېره بده اخلاقي او اجتماعي جریمه وه. نو ځکه د اسلام مقدس دین په سخته سره لواطت منع کوي او هر هغه څوک چې دا کار کوي د هغه دپاره یې هغه سختترین عذاب او عقاب وضع کړی دی، لکه الله عز وجل چې د لوط علیه السلام و قوم ته ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې فرمایي که مو څوک ولیدي چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي، فاعل او مفعول به دواړه ووژني. او بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کیږي چې وی فرمایي د الله عز وجل لعنت پر هغه چا وي چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي. او دا جمله 3 واره تکرار کړه. رواه امام احمد رحمه الله.